ښوونځی ستاسې په کور کې. ګلونو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. زه فضل کریم علمي یو ځل بیا د ښوونځي ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې یم. زمونږ د دې خپرونې درس 12 صنف کیمیا اړوند د الکولونو موضوع ده. موږ تیر ساعت کې په الکولونو باندې لږ بحث کړی وو، د الکولونو پیژندنه، د الکول د فورمول لیکل، د الکول نوم ایښودنه، معمولي او یوپاک او اشتقاقي درې وړ نوم ایښودنه موږ ویلی وو. په نننۍ درس کې به موږ د الکولونو په خواصو غږیږو، په خواصو او لاسته راوړنې باندې. د الکولونو په خواصو کې لومړی خواص چې دی، لومړني خواص هغه فزیکي خواص دي. د الکولونو په فزیکي خواصو کې داسې ویل کېږي، ګوري که تاسې پام وکئ د یو الکول دپاره موږ فورمول داسې لیکای شو چې آر رابطه او اچ، او موږ دا ویلو چې د الکول وظیفوي ګروپ څه ده؟ هایدروکسیل ګروپ ده. په دې هایدروکسیل ګروپ کې دلته د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اړیکه موجوده ده. دغه اړیکه قطبي اړیکه ده، او قطبي اړیکه موږ داسې پیژندلی چې د قطبي اړیکې په دواړو خواو کې قسمي چارجونه شتون لري. یعنی کوم عنصر، کوم اتوم چې الکترونیګیټیف ده هغه قسما منفي، او کوم اتوم چې الکتروپوزیټیف ده هغه قسما مثبت چارج لري. دلته په دې کې قسمي چارجونه شته، چې قسمي چارجونه شته کله چې د الکول بل مالیکول د دې الکولو د دې مالیکول سره یوځای کیږي، په دې مالیکول کې به هم قسمي منفي او قسمي مثبت چارجونه څنګه وي؟ وجود ولري. دلته د دې یو مالیکول مثبت اړخ د دې بل مالیکول د منفي اړخ سره د جذب قوه رامنځته کوي. او موږ د 10 صنف په کیمیا کې دا خبره زده کړی چې د دوو مختلفو مالیکولونو د هایدروجن د اتوم او قوي الکترونیګیټیف عنصر ترمنځ د جذب قوې ته څه وي؟ هایدروجني اړیکه وي. دلته د الکولونو مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه ټینګېږي که نه، نو د الکولونو مالیکولونه د ویلې کېدو او جوش لوړې نقطې لري. ځکه د هایدروجني اړیکې له کبله دوی سره کلکېږي، او هایدروجني اړیکه د جذب تر ټولو قوي قوه ده. نو دلته دوی سره کلکېږي، د کلکېدو له کبله د دوی د ویلې کېدو او جوش ټکي ډېر لوړېږي. همدارنګه چې دوی سره کلک شي نږدې کېږي، چې نږدې شو د دوی کتله په کم حجم کې زیاتېږي، نو کثافت هم لوړېږي. موږ داسې وایو چې د الکول په مالیکول کې هایدروجني اړیکه موجوده ده، له همدې کبله یې د ویلې کېدو ټکی هم لوړ دی، د ایشېدو ټکی هم لوړ دی، کثافت هم لوړ ده. نسبت څه شته؟ نسبت نورو ټولو ایزولوګو مرکبونو ته، نسبت نورو ټولو ایزولوګو هایدروکاربونونو ته. اوس که چیرې زه یو مرکب ولرم میتان، د ایزولوګ الکول، ایزولوګ هغو مرکبونو ته ویل کېږي کوم چې مساوي شمیر کاربونونه ولري. د ایزولوګ الکول میتانول ده. چې شی دی؟ میتانول. دا میتان هایدروکاربن ده او دا میتانول الکول ده. اوس په دې دواړو کې به د کوم یو د ویلې کېدو او جوش ټکی لوړ وي؟ د دې الکولو د ویلې کېدو او جوش ټکی لوړ دی. ولې لوړ دی؟ ځکه چې دی کولی شي جوړ کړي، هایدروجني اړیکه ټینګه کړي. همدارنګه د الکول د کاربن په زیاتوالي سره دغه قوه کمیږي. لکه اوس که زه ایتانول لیکم CH3 CH2 OH، دلته کاربن زیات شو که نه؟ چې کاربن زیات شو، د کاربن په زیاتوالي سره هایدروجني اړیکه کمیږي. خو چون دلته کاربن نه زیاتېږي، د کاربن د زیاتوالي سره د ویلې کېدو جوش ټکی څنګه کېږي؟ لوړېږي. اوس د میتانول په پرتله د ایتانول د ویلې کېدو جوش ټکی لوړ دی. خو حلیدل بیا برعکس ده، ځکه تاسو ته ما یادونه وکړه چې دلته هایدروجني اړیکه کمزورې کېږي. چې کمزورې کېږي، اوس که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې میتانول په اوبو کې ډېر حلیږي که ایتانول په اوبو کې ډېر حلیږي، موږ وایو چې میتانول په اوبو کې ډېر حلیږي، ځکه د دې قطبیت زیات ده. دلته د کاربونو په زیاتوالي سره قطبیت څنګه شوی؟ کمزوری شوی. نو الکولونه په اوبو کې حلیږي. موږ وایو په عمومي ډول عضوي مرکبونه په اوبو کې نه حلیږي. په دې کې ځینې استثناءات شته دي چې هغه د الکولو، همدارنګه وروسته درسونو کې به راشي د تیزابو، د قندونو په هکله ده. الکولونه، تیزابونه، عضوي تیزابونه او قندونه دا په اوبو کې حلیږي. علت یې دا دی چې دوی د هایدروکسیل ګروپونه لري، او د هایدروکسیل ګروپ چې دی په خپل ترکیب کې هایدروجن او اکسیجن لري، هایدروجني اړیکه جوړوي، او د هایدروجني اړیکې له کبله دوی په اوبو کې حلیدی شي. خو د کاربن په زیاتوالي سره دا حلیدل څنګه کېږي؟ کمیږي. د هایدروکسیل ګروپونو په زیاتوالي سره بیا دا حلیدل زیاتېږي. اوس دا ایتانول دی. که چیرې زه ایتان ډایول ولیکم،
ایتلین ګلایکول دا اوس یو ډایول دی. ډایول دوه قیمته الکول ته ویل کیږي. په دې دواړو الکولونو کې بیا د لاندیني مرکب د ویل کېدو او جوړښت کې هم لوړ دی او حلیدل یې په اوبو کې څنګه ده زیات ده. دا د الکولونو فزیکي خواصو په هکله خبره وه. دې پسې د الکولونو کیمیاوي خواص دي. د الکولونو چې ده کیمیاوي خواص. د الکولونو کیمیاوي خواص دا موږ ته د الکولونو ټول کیمیاوي تعاملونه ښودلی شي. اولنی خاصیت د الکولونو چې دا داسې ویل کېږي چې الکولونه امفوتریک دي. موږ امفوتریک هغو موادو ته وایو چې تیزابو په وړاندې القلي او د القلیو په وړاندې څه ډول خاصیت ولري؟ تیزابي خاصیت ولري. که تاسې د الکولو جوړښت ته پام وکئ، الکول آر رابطه او اچ ده. که چیرې دا په تیزابي محیط کې واقع شي، تیزابي محیط به په خپل ترکیب کې څه شی لري؟ د هایدروجن ایونونه لري که نه، د ارهینوز د تیوري له مخې. دلته په اکسیجن باندې جوړه غیر اړیکوي الکترونونه دي. د هایدروجن د اکسیجن په واسطه څنګه کېږي؟ جذبېږي او دا په چی بدلیږي؟ په اوبو بدلیږي. جمع په اوبو بدل شو، جمع چه پاتې شو؟ آر مثبت. اوس هایدروجن ته موږ بل نوم څه شي اخیستی؟ پروتون اخیستی. دلته د الکولو په واسطه پروتون واخیستل شو که نه. پروتون اخیستونکي توکي د برونسټیټ د نظریې له مخې چې ده القلي ده. نو دلته د دې پروتون په وړاندې الکول څه ډول خاصیت لري؟ القلي خاصیت لري. که چیرې همدغه الکول په القلي محیط کې واقع شي، القلي محیط دې ښودنه موږ په چی سره کوو؟ په هایدروکساید ایون سره کوو. دلته برعکس دې پر ځای چې د هایدروکساید څخه الکولو ته هایدروجن راشي، پروتون راشي، دا پروتون د هایدروکساید د ایون په واسطه اخیستل کیږي. چې کله دا پروتون د هایدروکساید د ایون په واسطه واخیستل شو، نو آر رابطه او منفي به پاتې شي، جمع H2O. اوس دلته دا خو القلي موږ ته ښیي که نه، هایدروکساید موږ ته چې ښیي؟ القلي ښیي. دې القلیو په وړاندې دې پروتون له لاسه ورکړه چې الکول پروتون له لاسه ورکړه د بروسټیټ د نظریې له مخې پروتون ورکوونکي توکي تیزابونه دي. نو الکول دلته تیزابي خاصیت لري. دغه ایون چې دلته لاسه راغلی دې ته الکولیټ ویل کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ الکولیټ ویل کیږي. الکولیټونه هغه وخت جوړیږي چې الکول د چی سره مخ شي؟ د القلي سره مخ شي. اوس که چیرې دغه الکول آر رابطه او اچ د یو القلي فلز سره یو ځای کیږي. د یو القلي فلز سره څنګه کیږي؟ یو ځای کیږي. القلي فلز موږ د اول ګروپ او د دویم ګروپ فلزاتو ته وایو. اول ګروپ فلزات فعال القلي فلزات دي او دویم ګروپ فلزات چې دي د هغو فعالیت لږ څه کم ده. اوس که چیرې موږ د اول ګروپ څخه سودیم د دې الکولو سره یو ځای کو، اوس الکول خو القلي فلز ده که نه، کوم خاصیت لري؟ القلي خاصیت لري. ښه، سودیم القلي فلز دی، القلي خاصیت لري. کله چې د الکولو سره یو ځای شي، الکول د القلیو په وړاندې څه ډول خاصیت لري؟ تیزابي خاصیت لري. کولی شي هایدروجن له لاسه ورکړي. نو دا سودیم دلته د هایدروجن ځای نیسي، آر رابطه او ان ای، دې ته اوس سودیم الکولیټ ویل کیږي. دا یې عمومي شکل دی. په کتاب کې بیا د ایتانول سره معادله لیکل شوي. همدارنګه هایدروجن څنګه شو؟ آزاد شو. که چیرې زه ایتانول راوالم C2H15OH، دا د کتاب په 126 مخکې دا معادله لیکل شوي. ایتانول چې کله هم د سودیم سره یو ځای شي، دی کولی شي د سودیم څخه د ایتانول څخه سودیم هایدروجن څنګه کي؟ له لاسه ورکي. نو بیا به C2H15O د اچ پر ځای به څه شي؟ سودیم شي. او هایدروجن به څنګه شي؟ دا به آزاد شي. دې ته اوس سودیم ایتانول که نه، ایتانولیټ ورته وایي. سودیم څه شی؟ ایتانولیټ. همدارنګه سودیم ایتالیټ هم ورته ویل کیږي. دا د القلي فلز او د الکولو تعامل و. چې کله القلي فلز د الکولو سره یو ځای کیږي، نو دلته د دې الکولو څخه فلز کولی شي هایدروجن څنګه کی؟
بې ځایه کړي. دویم تعامل د الکولونو چې دا هغه د ډیهایدریشن تعامل دی. الکول په دوه ډوله ډیهایدریشن کیږي. په څو ډوله ډیهایدریشن کیږي؟ په دوه ډوله. یو د الکولو هغه وخت کې ډیهایدریشن ده چې الکول یو مالیکول وي، یعنی ډیهایدریشن کې یو مالیکول برخه والی، او یو د دوو د الکولو د دوو مالیکولونو ډیهایدریشن ده. دا سره فرق لري. که چیرې د الکولو یو مالیکول ډیهایدریشن شي، د ډیهایدریشن په مفهوم به انشاءالله تاسې پوهیږئ. ډي کمولو ته وایي، هایدریشن اوبولو ته وایي. یعنی ډیهایدریشن د اوبو کمول، د اوبو شی کمول، چې د یو مادې څخه د اوبو مالیکول لرې شي، دې ته ډیهایدریشن وایي. اوس که چیرې د الکولو دغه یو مالیکول د الکولو د دې بل مالیکول سره یو ځای شي او ډیهایدریشن شي، دا څنګه ډیهایدریشن کیږي؟ دې دپاره ګلونو زده کوونکو چې تاسو په ساده ډول پوه شئ، موږ په دې پوهیږو چې د دې الکولو د یو مالیکول څخه هایدروکسیل د دې الکولو د بل مالیکول څخه هایدروجن سره یو ځای کیږي، او دې تعامل له کبله څه جوړیږي؟ اوبه جمع. دلته پاتې شو آر رابطه او رابطه، دلته څه دی؟ آر دی. دغه تعامل ستاسې د کتاب په دوو برخو کې راغلی، هم په الکولونو کې راغلی او هم په ایترونو کې راغلی. نو دلته یې ښه زده کړئ، ځکه ایترونو کې بیا مونږ نه وایو د وخت د کمښت له کبله. دې ته ایتار ویل کېږي. یعنی دا په عین وخت کې که د الکول کیمیاوي خاصیت دی، همدارنګه د ایتر د لاسته راوړلو تعامل دی. که چیرې ایتانول موږ کولی شو داسې ولیکو چې CH3 CH2 OH دا اوس یو مالیکول الکول دی، دا ډیهایدریشن شي. ډیهایدریشن معمولا د یو اوبو جذبونکي مادې په واسطه چې د معمول مطابق سلفوریک اسید کارول کیږي، د دې له کبله رامنځته کیږي. د هایدروکسیل ګروپ دلته د دې CH3 څخه یو هایدروجن سره یو ځای کیږي، دې د کبله هم اوبه لاسته راځي. دلته CH2 پاتې شو، یو CH2 دلته هم ده، یوه اړیکه د یو CH2 آزاده ده او یوه اړیکه د بل CH2 آزاده ده. دوی په خپلو کې دویمه اړیکه جوړوي. دا اوس ایتیلین شو. دا اوس څه شو؟ ایتیلین. ایتیلین یا ایتین دا د الکینونو د کورنۍ لومړنی مرکب دی. نو موږ داسې زده کړه، که چیرې د الکولو دوه مالیکول ډیهایدریشن شي، دې له کبله څه جوړیږي؟ ایتار. او که چیرې د الکولو یو مالیکول ډیهایدریشن شي، نو دې له کبله بیا څه جوړیږي؟ ایتیلین جوړیږي یا یو الکین لاسته راسي. د الکولونو دریم تعامل چې ده هغه اکسیدیشن ده. هغه څه ده؟ اکسیدیشن ده. که چیرې موږ راواړو یو الکول اکسیدیشن کو، دا د لومړني الکول عمومي فرمول دی. که چیرې دا اکسیدیشن شي، دا څه شي؟ اکسیدیشن شي. نیم مالیکول اکسیجن دا یو اکسیجن شو. دغه اکسیجن د دې سبب کیږي چې دغه هایدروجن په هایدروکسیل باندې بدل شي. نو داسې بشي چې آر رابطه COH OH او H. دغه الکول اوس بې ثباته الکول دی. څه ډول الکول دی؟ بې ثباته الکول دی. ځکه بې ثباته الکول دی چې دوه هایدروکسیل په یو کاربن باندې راغلي. دې دپاره چې دا الکول ثبات ته ورسیږي، دا یو مالیکول اوبه څنګه کوي؟ له لاسه ورکوي. یو مالیکول اوبه داسې لاسه ورکوي چې د یو هایدروکسیل څخه مکمل هایدروکسیل او د بل هایدروکسیل څخه به هایدروجن په خپلو کې څنګه کیږي؟ یو ځای کیږي. چې کله دوی سره یو ځای شول اوبه جوړوي، جمع. دلته اوس پاتې شو آر رابطه C. اکسیجن ده او یوه اړیکه د C چې ده د H سره ده. اوس یوه اړیکه د C کمه ده، یوه اړیکه د O کمه ده. دوی په خپلو کې دویمه اړیکه جوړوي، الډیهاید یې جوړ کړه. دا څه دی؟ الډیهاید دی. نو موږ داسې وایو که چیرې لومړنی الکول اکسیدیشن کیږي، د دې له کبله چې لاسته راځي؟ الډیهاید. دغه جوړښت چې ما لیکلی دا د تعامل یو بین البحري جوړښت دی. دا په کتاب کې نه دی لیکل شوی. نو الډیهاید په کوم میخانیکیت جوړیږي؟ داسې جوړیږي چې اول دوه قیمته الکول لاسته راځي، دغې دوه قیمته الکول څخه بیا څه جوړیږي؟ الډیهاید. که چیرې همدغه الکول دریمي الکول وي، دویمي الکول، کوم الکول وي؟ دویمي الکول. داسې یو الکول وي، دا اوس د دویمي الکول جوړښت دی او دا اکسیدیشن شي. بیا هم د پورتنۍ معادلې په څیر اکسیدیشن کیږي. دغې اکسیدیشن له کبله
دا اکسیجن بیا د دې سبب کیږي چې دغه هایدروجن په څه شي بدل شي؟ په هایدروکسیل بدل شي. نو آر رابطه سی او اچ تیار شته که نه؟ دا اچ به هم په څه شي بدل شي؟ په او اچ بدل شي. اوس دا هم د پورتني الکول په څیر بې ثباته الکول دی. دې څخه به هم یو مالیکول اوبه لرې شي. د اوبو د لرې کېدو له کبله دلته د اکسیجن او د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه رامنځته کېږي. نو داسې به شي آر رابطه سی او رابطه آر. دا د څه شي فورمول دی؟ د کیتون فورمول دی. یعنی که چیرې لومړنی الکول اکسیدیشن شي الډیهاید جوړوي، خو که دویمي الکول اکسیدیشن شي کیتون جوړوي. ستاسو په کتاب کې دغه دویم آر چې دا په څه سره ښودل شوی؟ په آر زبر سره ښودل شوی. تاسو کولی شئ داسې ولیکئ. اوس که چیرې دریمي الکول اکسیدیشن کیږي، د دریمي الکول عمومي شکل خو داسې ده که نه؟ یو په آر زبر یو په آر دوه زبر سره ښیو. که چیرې دا اکسیدیشن شي، اوس دلته ګورئ د پورتني الکولونو او د دې الکول ترمنځ یو توپیر دی. هغه توپیر دا ده چې پورتني الکولونه په خپل جوړښت کې اچ لاره دا یې نه لري. چې دا یې نه لري نو موږ وایو چې دا نو اکسیدیشن کیږي. دریمي الکول نو اکسیدیشن کیږي، نو ریاکشن. دلته تعامل نه رامنځته کیږي. دا د الکولونو د اکسیدیشن په هکله خبره وه. څلورم تعامل د الکولونو، هغه د الکولونو تعامل له تیزابو سره چې دې ته د استر جوړولو تعامل یا استریفیکیشن هم ویل کیږي. که چیرې الکول د تیزابو سره یوځای کیږي، د تیزابو او د الکول له تعامل څخه څه رامنځته کیږي؟ استر رامنځته کیږي. دا چې د استر په څه ډول رامنځته کیږي؟ دې معادلې به انشاءالله موږ وایو. د الکول عمومي فورمول آر رابطه او اچ، او زه کولی شم چې یو تیزاب په دې شکل ولیکم. دا د یو عضوي تیزاب عمومي فورمول دی. دلته هم یو مالیکول اوبه لرې کېږي، یعنې دا هم د ډیهایدریشن یو ډول دی. دا اوبه په دې ډول لرې کېږي. نو دا شو چې H2O جمع دلته پاتې شو آر رابطه او سی او رابطه آر. ګورې دغه جوړښت او که چیرې لاندې زه بل جوړښت ولیکم، اول تیزاب ولیکم جمع، بیا الکول ولیکم آر رابطه او اچ. دلته هم د دې آر او د اچ ځایونه بدلیږي. چې د آر او د اچ ځایونه بدل شو نو داسې لیکو چې آر رابطه سی او رابطه آر. کله چې آر د اچ پر ځای راشي نو داسې یو جوړښت رامنځته کېږي. کله چې اچ د آر پر ځای لاړ شي بیا نو څه جوړوي؟ اوبه. دا هم ګورې د استر فورمول دی او دا هم د څه فورمول دی؟ د استر فورمول دی. دغې تعامل ته استریفیکیشن وایي. اوس ګورې دا تیزاب ده که نه؟ عضوي تیزاب ده. دې په وړاندې د الکول څه ډول خاصیت لري؟ القلي خاصیت لري. د الکول د څه شي په توګه دلته برخه اخیستی؟ د القلي په توګه برخه اخیستی. او دې د یو ځای کېدو څخه څه رامنځته شوی؟ استر رامنځته شوی. د استرونو نوم ایښودنه کتاب کې نشته. د استرونو نوم ایښودنه کتاب کې نشته. نو دلته لنډه اشاره ورته کوم. که چیرې تاسو دلته پام وکړئ، دلته موږ دوه آره لرو. څو آره لرو؟ دوه آره لرو. یو داسې آر ده چې د اکسیجن سره اړیکه لري او یو داسې آر ده چې د کاربن سره اړیکه لري. موږ د استرونو په نومونه کې یو خو داسې ده چې اشتقاقي نوم یې الو، د دواړو القایلونو نومونه الو، په پای کې د استر کلمه راوړو. یو داسې ده چې ایپاک نوم یې الو، د ایپاک نوم اخیستنې پر مهال اول د هغې آر نوم راوړو، د هغې القایل نوم راوړو کوم چې د اکسیجن سره اړیکه لري، او په پای کې د دې پاتې مرکب نوم د الکانویټ په توګه الو. د چی په توګه الو؟ د الکانویټ په توګه الو. که چیرې داسې یو استر موږ سره شتون ولري او موږ وغواړو چې دې نوم والو، نو دلته دا آرونه چې دا میتایل ده، دا میتایل ده، داسې لیکو چې ډای میتایل استر. که چیرې ایپاک نومیالي دلته اوس کوم الکایل د اکسیجن سره اړیکه لري؟ میتایل د اکسیجن سره اړیکه لري که نه؟ اول د هغې میتایل نوم والو، میتایل. پاتې ګروپ کې څو کاربونه دي؟ دوه کاربونه دي که نه؟ د دوه کاربن نوم چې کله زه د الکانویټ په توګه الم، الکانویټ، نو دوه کاربنه دې دپاره به موږ څه ډول نوم والو؟ ایتا
نویټ. نو دې لپاره دغه دوه نومه دي چې ډای میتایل استار او میتایل ایتانویټ. همدارنګه کچیري اسیتایل کلورایډونه د الکولونو سره یوځای شي دې تعامل له کبله هم استار لاسته راځي. هم څه لاسته راځي؟ استار. اور رابطه CO رابطه CL دې ته اسایل کلورایډ وایي. کچیرې دغه اسایل کلورایډ د الکولو سره یوځای شي اور رابطه OH. دلته د دې OH د OH کوم H دی دا یې د اسایل کلورایډ د CL سره یوځای کیږي چې دې سره یوځای شو نو HCl به تشکیل کی. څه به تشکیل کی؟ HCl. دلته اوس R رابطه CO پاتې او دلته O رابطه R پاتې. دا اوس څه شو؟ استار شو. دا څه شو؟ استار شو. په دې کې به موږ یو معادله ولیکو. اول یو الکول لیکم میتانول او دې ترڅنګ یو اسایل کلورایډ لیکم. کچیرې دلته موږ د دې آر پر ځای CH3 ولیکو. دا اوس یو اسایل کلورایډ دی. خو ګورې دې خبرې ته پام وي ښه چې آر رابطه CO په دې وخت کې چې دی مثبت چارج ولري دې ته موږ څه وایو؟ اسایل وایو. کچیرې د آر پر ځای CH3 راشي یعنې داسې یو جوړښت موږ ولرو دې ته بیا موږ څه وایو؟ اسیتایل وایو. ښه دلته اوس اسیتایل کلورایډ د میتانول سره یوځای شوی. تعامل د پورتني تعامل په څیر ترسره کیږي. یعنې د الکولو دا H د اسایل کلورایډ د CL سره یوځای کیږي او دې له کبله څه یوځای کیږي؟ څه شی جوړیږي؟ HCl تیزاب جوړیږي. دلته اوس موږ سره پاتې CH3 رابطه CO په دې اسیتایل کلورایډ کې او دلته خو H لاړ که نه O رابطه CH3 پاتې. O رابطه CH3 دواړه میتایل دي. ډای میتایل استار یا داسې ویلی شي چې میتایل دوه کاربونه پاتې ایتانویټ. ګلونو زده کوونکو دا زموږ د نننۍ ورځې درس و. خدای دې وکړي چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. تر بیا پورې چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم تاسې په لوی الله سپارم. په کورونو کې پاتې شئ او کورونا جدي ونیسئ تر څو تاسې او زموږ ټولنه ټول په د دغې آفت څخه په امن کې پاتې شي. مخامخ شه.